السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان ځوان لوبغاړی ابراهیم ځدران مینوالو ته یو ډېر زبردست او د خوشحالۍ خبر ورکومه چې اخر هغه انګلند لیګ چې کوم ده هغلته ابراهیم ځدران خپل استعداد وښودو چې د خپل ټیم لپاره یوه ډېره په زړه پورې بیټینګ یې نندارې ته وړاندې کړه او دغه لوبه د ابراهیم ځدران په وجه باندې هغه بونی هیل په نوم باندې چې کوم کلب و هغوی ډېر په اسانۍ سره دغه لوبه ګټلې ده. اصل کې که موږ وګورو دغې نه مخکې هم دوه لوبې ترسره سوولې خو ابراهیم ځدران هغه اولنۍ لوبه کې ښه ځلېدلی و خو دا دویم لوبه کې بیا دومره خاص نه و ځلېدلی په بیټینګ کې دومره خاص نه و ځلېدلی خو اولنۍ لوبه کې ښه بولینګ ترسره کړی و یعنې درې لوبغاړي اوټ کړي ول و دغې نه علاوه نن چې کومه لوبه ترسره سوله په دغه لوبه کې ابراهیم ځدران خپل استعداد وښوده او ده وښودله چې زه کولی شم د افغانستان لپاره هم ښې لوبې ترسره کړمه ځکه دغه د انګلند لیګ چې کوم ده دغلته دا بیټینګ کول دومره اسانه نه ده ځکه هلته پیچونه ډېر زیات تیز دي او د افغانستان ځوان لوبغاړي نن د خپل ټیم لپاره 58 مهم رنزونه کړي دي او خاص خبره خو دغه ده چې ابراهیم ځدران اوټ سوی هم نه ده یعنې نټ اوټ پاتې سوی ده. اصل کې اول به زه تاسو ته وایم چې دغه انګلند لیګ کې چې کوم کلب د ابراهیم ځدران اخیستلی ده دغه لوبې هره هفته ترسره کیږي په هفته کې 11 د دوی لوبه ترسره کیږي هغه تاسو وګورئ زیاتره وخت کې د دوی لوبې نه خو په هفته کې یوه لوبه چې د هفتې په ورځې باندې تېره ورځ چې کومه لوبه ترسره سوله په دغه لوبه کې هغه بل ټیم 102 رنزه ټارګټ ورکړی و او بل طرف ته که موږ وګورو کم ټارګټ یې ورکړی و 50 اوریزه لوبه وله خو ابراهیم ځدران چې څنګه راووته ډېر په اسانۍ سره دغه ټارګټ ورته پوره کړ. حالانکې د ابراهیم ځدران دوی ټیم چې کوم ده اولني لوبغاړي م اوټ سوي یعنې دوه لوبغاړي اوټ سوي دي په 8 وکټو باندې دغه لوبه د ابراهیم ځدران په زړه پورې بیټینګ په وجه باندې دغه ګټلې ده. نو زه خو غواړم چې ابراهیم ځدران د افغانستان لپاره په 60 اوریزه لوبه کې او 50 اوریزه لوبه کې مو لوبېږي ځکه تخنیکي لوبغاړی ده، زړور لوبغاړی دی، زړه ډېر غټ ده، ډارېږي نه، پریشر نه اخلي نه، بالر نه ډارېږي. تاسو د ده شاټونه وګورئ ماشاءالله دغه ځوانانو کې ډېر زیات استعداد ده. ما خو ډېر زیات خوښېږي. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې ولیکئ او همدغسې په زړه پورې خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.